السلام علیکم ګران شاګردانو، امیدوارم چې روغ جوړ یاست. راځو د نن سبق چې د هغه ورب فارم زیاتري فارم ضبط ورب د فعل درې حالته. دا هم په انګریزي کې یو ډېره مهمه برخه ده. ډېر شاګردان ورځونه یې زده یي، ګرامر یې زده یي، ټنسونه یې زده یي، خو چې تري فارم ضبط ورب یې نه یې زده بیا په ټنسو کې جملې نشي جوړولی. راځئ د تري فارم ضبط ورب راسره زده کړئ. په دې کې به ورډز مینینګ هم ښه ډېر نوي ورډزونه هم زده کړئ، تلفظ به هم زده کړئ. راسره وایاستئ چې زه وایم تاسو هم په زور راسره وایاست. فال لویدل ایله کېدل د انسان یا د یو شي. فیل سیکنډ او تھرډ فارم. فیډ مړول ډوډۍ ورکول. فیټ سیکنډ او تھرډ فارم. فیل محسوسول. فیلډ. فایټ جګړه کول. فوټ. فایند پیدا کول. پاوند. فلینګ غورځول، کچره کاغذان شیان ته غورځول. فلنګ فلی تښتېدل، فراره کېدل. فلیټ سیکنډ او تھرډ فارم. فلو بهېدل. فلوټ. فلای الوتل یا الوزول. فلون. فارویډ منع کول. فوربیډن سیکنډ او تھرډ فارم. فارګیټ هېرول، هېرېدل. فارګاټ دا دویم فارم چې دی فارګاټ راځي، ما سره سپیلینګ دغه شوی دی. FORGOT فارګاټ سیکنډ تھرډ فارم یې دواړه یا کله کله را تھرډ فارم یې فارګاټن راځي. تھرډ فارم FORGOTTEN. فارګیو معافول، بخښل. فارګیون. فیل ډکېدل یا ډکول. فیلډ. فیکس مقررول یا ټاکل. فیکسډ. فیډ رنګ بایلل، ختمېدل. فیډډ. فلش رڼا ورتېزول. فلشډ. فلیټر چاپلوسي کول، خوشامدي، د درواغو تعارف، د چا صفت کول. فلیټرډ. فلورش زیاتېدل، ترقي کول. فلورسټ. مننه ګرانو شاګردانو، دا و زموږ سبق. ویډیو لایک کړئ، کمنټ کې خپل اظهار ولیکئ چې څنګه سبق و. الله حافظ.